د رنګ روښانه کولو کورني طریقې او احتیاط. نن سبا هر څوک غواړي چې مخ یې صاف، شفاف او روښانه ښکاري، خو د غلطو کریمونو او کیمیکل استعمال د پوستکي ډیر زیان رسوي. که تاسو هم غواړئ چې په قدرتي او کورنیو طریقو خپل رنګ ښه کړئ، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. د مخ د توروالي عام سببونه. د مخ د توروالي او خراب رنګ څو عام سببونه دا دي: ډیر وخت لمر ته وتل، دوړې خولې او آلودګي، کیمیکل لرونکي کریمونه، لږې اوبه څښل، د معدې خرابوالی او قبض، ذهني فشار او کم خوب. ترڅو چې دا سببونه ختم نشي، رنګ نه روښانه کیږي. د رنګ روښانه کولو کورني طریقې. دا طریقې اسانه دي او په کور کې کارول کیدای شي. د شیدو او شاتو ماسک. شیدې او شات سره ګډ کړئ، شاوخوا 15 دقیقې مخ ته ولګوئ، بیا په ساده اوبو وینځئ. دا پوستکی نرم او روښانه کوي. د لیمو اوبو او ګلاب اوبه. د لیمو څو څاڅکي د ګلاب اوبو سره ګډ کړئ، شپه کې مخ ته ولګوئ. دا داغونه کموي او رنګ صافوي. د الوویرا جیل استعمال. هره شپه د الوویرا جیل مخ ته ولګوئ. دا قدرتي نمی ورکوي او پوستکی تازه ساتي. د بیسن او مستې ماسک. بیسن، مستې او لږ هلدې سره ګډ کړئ او اونۍ کې 2 ځله استعمال کړئ. دا مرده پوستکی ختموي. ورځنی احتیاط. ډېرې اوبه وڅښئ. لمر ته د وتلو پر وخت مخ پټ کړئ. کیمیکل لرونکي کریمونه مه کاروئ. ماده صافه وساتئ. پوره خوب وکړئ. مهمه مشوره: که تاسو زر تر زره او ښه نتیجه غواړئ او نه غواړئ چې پوستکی مو خراب شي، نو یوازې کورني طریقې کله کله بسنه نه کوي. که تاسو نور هم ښه، محفوظ او قدرتي نتیجه غواړئ، نو حکیم محمد امین راولپنډي سره اړیکه ونیسئ. د دوی سره کیمیکل فري هربل کریم موجوده ده چې رنګ په قدرتي ډول روښانه کوي، داغونه او فریکلز کموي، پوستکی نرم، صاف او شفاف ساتي. تاسو کولی شئ د ټول پاکستان نه ورسره اړیکه ونیسئ. که ویډیو مو خوښه شوه، لایک، شیر او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. خدای مو مل شه.